طارقه زمری داسې مه درېږه څه چې د خدای رضا وي پرته له صبر کول نه بله چاره نه لرو 2 ورځې پاتې وې قومندان صاحب 2 ورځې وروسته زه پلار کېدم خو اوس باید همت ولرې طارقه هر څه د خدای له خوا نه دي ما هم داسې درد لیدلی خدای پاک دې موږ ته صبر راکړي طارقه د ترخیص اخیستلو څه معنا پاتې شوه زه د دې لپاره خوشحاله وم چې خپلې مېرمنې او ماشومې ته لاړ شم اوس زه چا ته لاړ شم ها زر کوه ژوندی اوسې ملګري زه به قومندان ته خبر ورکوم قومندانه ووایه ما ته وګوره که تېروتنه دې وکړه لور او مېرمنه دې وژل کېږي په خبره پوه شوې څه دې راته ویل ګرانه هغه ما دا ویل که کار خلاص وي چې حرکت وکړم سمه ده هغوی خدای پاماني کوي احمقانو تاسو خبر نه چې د مرخولې ته روان یئ نازا باید لږه خوشحاله کړم خامارې څه خبر ده ووایه هغه لیلا مې ونیوله د غره خامارې لیلا ما سره ده ډېر ښه هغه احمقه چېرته ده هغه موټروان چې ترخیص کېدونکي عسکر لېږدوي د هغې په کور کې یو یشلیک کلی سمه ده همالته اوسه زه راځم او هغه لیلا په خپل لاسونو وژنم پوه شوم ملګرې دې راځي لیلا سترګې دې روښانه نور نو خپله پوهېږې څه کوو رضا قومندانه له دې ځای نه لرې لاړ نه شئ خیر دی یوه لاره پیدا کړئ بلوک ته خبر ورکړئ ملا صاحب ته ورشه ورته وایي چې بلوک ته خبر ورکړي جلیل را وغواړه زر کوه نجلۍ پاڅېده چېرته ځې جلۍ چای ته یم چې ویې څکئ زه تیارې که هیلداره اوسې وروسته د غم خورم زر کوئ بیړه وکئ زر کوئ چېرته یې زر کوئ تیار شئ زر کوئ چېرته یې زه لږ داسې قدم وهم ساتې زر کوئ تکړه شئ زر کوئ هله زر کوئ راکچیانو راغلم قومندانه وخت مه ضایع کوئ یو دومان عاجل یو څوک یې زه یم قومندان صاحب دومان څوک دی له ما سره ټوکې کوې عمر دی قومندان صاحب عمر دی زه ورسره خبرې کوم ووایه زمریه کم کې تیاری نیول کېږي په کوم ځای برید کوي ظاهر او بخیر عمره په کوم ځای برید کوي
نه پوهېږم قومندان صاحب خو دوی تیاری نیسي وخت مه ضایع کوئ زر کومه خبره راوړه چا سره دې خبرې کولې هغه قومندان صاحب له ملګري نه پوښتنه کوله څه وخت پیدا وکړم مه خبره کې غږېدل منع دي پوه شوې زرکه پورته شه عمره زمری زر ځواب راکړه عمره جلیله څه خبره ده کام کې تیاری نیول کېږي خو اړیکه پرې شوه قومندان صاحب خبر دی ته ولې دلته رامناسې لږ پاڅېږه وګوره چې څه خبره ده زرکوه بلګا مشر جلیل کیسکن یم قومندانه زه د دشلي کلي ملا یم ستاسې ترخیص شوي عسکرو ته اعدام ایښی ترهګرو د هغوی لیک دولته موټر درلېږلی سامده ملا صاحب څه خبره ده جلیله دا مې ښودل شوی کوم موټر کې چې زموږ عسکران لېږدول کېږي هغه د ترهګرو دی موږ باید زر مداخله وکړو دا خبر غلط دی هغه موټر ما راغوښتی و کوم ملا چې اړیکه نیولې وه زه هغه پېژنم د هغه دروغ ما نه دي لیدلي زر باید اقدام وکړو زه چې څه وایم هماغسې باید وشي ته په ما باور نه کوې موږ نشو کولی چې هغه هلکان لږ واک سره مخ کړو جلیل رښتیا وایي یو ځل یې باید وګوري ژوندی اوسې ورېندارې ښه سمه ده جلیله زر کوه ډله تیاره کړه زرکوئ منډه کوئ زرکوئ وخت مه ضایع کوئ زرکوئ زمریانو زرکوئ دوام ورکه خامارې غوږ شه بې شرفه لیلا د ملا کور ته تلې لکه مینې بلوک ته خبر ورکړه واده اورېدل هغه هو لیلا خو دلته داسې څنګه کېدلی شي د دې کار حساب در سره کوم بې شرفه تاسو کوم یو بې شرفې ته ختمه شوې نور هم تېر شه څه خبره ده زمریه ټانکۍ کې تېل نشته قومندان صاحب داسې څنګه کېدلی شي ټانکۍ دې نه وه ډکه کړې ډکه کړې مې وه قومندان صاحب یعنې څه چې ډکه کړې ده وه یعنې څه موټر وسغله وه زما ملګري زما عسکران په کمین کې غورځېدي زرکوه وسغله وه بیا څه وشول دا موټر ونه ودرېده نه پوهېږم قومندان صاحب نه پوهېږم
ما خو ټانکۍ ډکه کړې وه. ټانکۍ سوری شوې قومندان صاحب. څنګه سره شوې ده؟ څنګه سره شوې ده؟ نازا خو به نه وي سورې کړي. مدرګ زمریانو زموږ ملګري په کمین کې لوړېږي. هغوی له کمینه ژغورو، خپلو کورونو ته یې لېږو. زر کوئ زر کوئ هلکانو، دوام ورکئ تر څو چې سالرو منډې وهو. زر کوئ. زه پښېمانه نه یم. هو ما خپله مېرمن او لور وژلې دي. اوس د باور وکړه یوسفه؟ هو زه هغه وژنم. ډېر ښه، که تیارې چې پیل کړو. زه ځم ملا صاحب. صبر وکړه لورې چې عسکر راشي بیا به کور ته لاړه شي. ولې بیره لرې؟ ودرېږه ودرېږئ. دلته څه خبره ده؟ لږ مینه څه غواړئ؟ له تاسو نه څه غواړو؟ ها تاسې موږ ته څه راکولی شئ؟ قاتلانو ملا مو ووژه. غلی شه غلی شه جلۍ، مخکې شه غلی شه. هغه رسول الله د ځایونه کې نشته. که هغه شی پسې تله نه وینه نه خوري. مخکې شه مخکې شه جلۍ. خوشیکه خوشیکه شی لرې لرې جلي خوشیکه له هغه نه څه غواړئ؟ غلی شه. څه خبره ده؟ څنګه داسې حیرانه شوې؟ رزیلې ته له ما سره ستونزه لري. دوی بېچارهګان خوشیکه رضا په دې جلۍ چې هر څه کوي ویې که ما خوشي کوي. راځه مخکې شه مخکې شه. زر کوه مخکې شه مخکې شه. خوشیکه قاتلې مونې خدایا زه اوس څه وکړم؟ زر کوئ ملګرو زر کوئ. را روان دي، چمتو اوسئ. راکړ چې ته یې پیل کړه. درته کوم بې شرفه. نه نه داسې وکړ داسې وکړ. له موټر نه کته شئ. راکړ چې ویې وله راکړ چې داسې کړي چې نږدې ځای کې دي. منډه کوئ ملګرو منډه کوئ. زر کوئ منډه کوئ. او خدایا مرسته وکړه. زر کوئ موټر نه کته شئ. لرې لاړ شئ لرې. زر کوئ زر کوئ زر کوئ. کور یې وسوځوئ چې ایرې ایرې شي.
ډېر زیات ټوکې ملګریا داسې رڼې رڼې وګورئ چې څوک تپي شته زر کوئ نشته قومندان صاحب نشته زه نه پوهېږم قومندان صاحب موږ سره ولې داسې کېږي دوی کورنۍ درلودلې خپلو کورونو ته تلل قومندان صاحب دا څه ظلم دی موږ ناوخته راورسېدو ملګريه ته ولې خبرې نه کوې قومندان صاحب دوی شهیدان شول موږ ونه شو رسېدلی تاریخ ملګری د خپلې مېرمنې او ماشومانو څنګ ته لاړه ملګريه ته خپله کوژدنې ته ونه رسېدې ستا واده دلته وشو ملګريه تر ټولو ښه زوم زموږ شو ملګريه ټول ملګري دي درته حیران پاتې دي میکشه براد میکشه اوس ټوکو وخت نه دی ملګريه وګوره زمريه یوه ورځ کې څومره بدلون راځي خپلې مېرمنې ته لاړې خدای مو جنت په نصیب که خو زه ژمنه کوم د دې کار حساب زه له هغوی سره کوم که ما هغوی همداسې پرېښودل نو په آخرت کې به په مغلاړې توکئ دا خو نه ژاړي دې کار ته وګوره دا هغه سردار قومندان نشي کېدلی چې زه یې پېژنم Mehmet! Ayşe! Ayşe ته چیرته یې؟ Ayşe! 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 خیر کې خدایا! راسي نانو! خیر نانو! د دې بېچاره کابینه مو څه غوښتل؟ ولې دې داسې وکړه؟ ولې دې زما مور او خور ووژل؟ ولې هغوی تاسې څه کړي وه؟ زه د پلار نه یم یوسفه نور نو پوه شه زمری داسې وخت مه ضایع کوئ زر کوئ زر کوئ دا ووژنئ خیر نانو! اوس نو ته وژل کېږي جلی
چې زیلان ته څه وایي زه یې وژنم. نازا سیراب رزیلانو لما صبرم. ګرانو لیدونکو پام وکړئ نورو جزیاتو ته. د کارابنار بلوک نه چې 7 تنه عسکران ترخیص شوي ول د ترهګرو لخوا په کمین کې ولوېدل او شهیدان شول. د دې ټولو پیښو نه وروسته د هېواد سیاسي شنونکي په دې باور دي چې له ترور سازمان سره باید د مذاکرې لاره ونیول شي. اوس وارس تا دی ګرانه خاونده. وګوره زه څومره ښه ښځه یم. تا له خپلو عسکرانو نه مې لرې کوم. د هغوی څنګ ته تا لېږم ګرانه. زر کوه دا واخله ماشومه. خپل پلار د وژنه چې ستا خور او مور یې وژلي. داسې مه کوه زمریا. دوی دروغ وایي تا غولوي. په دوی باور مه کوه. داسې مه کوه. په دې رذیلانو باور مه کوه. ولې دې ووژل پلاره؟ داسې کار دې ولې موږ سره وکولی؟ حق یې ده چې ووژل شي. ستا مور یې له تا نه جلا کړې ده. زړه په یې وسوځوي. زر کوه ماشي ته فشار ورکړه. ماشي ته فشار ورکړه ګرانه. مور او خور دې اوس ستا سالي کوي ګرانه. د خپلو کړو سزا باید وګورې. زر کوه زمریا ماشي ته فشار ورکړه. تاسو غواړئ په ما څه وکړئ؟ زه اوس هغه کار وکړم چې پلار مې له مور او خور سره کړی دی. پلاره 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 خیر دی مه مړ کېږه. خدایا خیر دی ته مې پلار مه مړ کوه. پلاره خو دا زما پلار نه دی. ته څه کوې یوسفه؟ دا د ټوکو وخت نه دی. دا زما پلار نه دی. زما د پلار په لاس کې د ټاپي او چاپ دی. دا هغه قمندان ورور دی. هغه کس دی چې زما پلار ته ورته دی. مه زره ماشومه. دا نه دی مردار شوی. زر کوه نازه یو بل ډز هم پرې وکړه. باید د مړه کېدلو نه ډاډمن شو. داسې دي نازه داسې دي نازه یا څه وکړه. دا کار مې ډېر خوښ و. نازه
ناسمونه څه شوي دي Necam pasal Ustaz. Abda aku. Aceh saya tak tahu tolong ha. زکا حرکت وکړه دا خو د خدای مصیبت لیونی ډاکټر دی زرکا حرکت وکړه زرکما ماشومه دلته راشه زرکوه اوس به څه وشي نازا سردار مردار شو اغلې زه عثمان پیدا کوم هغه ترخیص شوي عسکر هم وژل کېږي زه به یو ځل هغه سره وګورم ډېر پام کوه لږ پاته دی چې موږ د سیمې امنیتي معلومات تاسو سره وو پام کوه تېروتنه ونه کړې پام کوه ملګري دوی ته میندې او پلورونه په تمه ول اوس به څه وشي په خبرونو کې به یې وخته ښودلي وي ملګریه په کومه کورنیو که چې خوشحالي وه هلته به اوس غم وي ملګریه ای خدایه قماندان صاحب هلکان تیار دي هغو کې دورانو ته باید سزا ورکړو په تمه کېږو جالیله هېڅ ځای ته هم نه ځو څه ته په تمه کېږو قماندان صاحب قماندان صاحب هغه قاتلان دقه په دقه نور هم لرې کېږي زر کوه شیان مو راټول کړئ هلکانو یوه دقه وروسته حرکت کوو شکر خدای زرکو راځه جالیله درته مې وویل هېڅوک چېرته نشي تللی یعنې څنګه قماندان صاحب زه خو پوه نه شوم هغه قاتلان همداسې پرېږدي چې له دې ځای لاړ شي یعنې د دې شهیدانو د وینې غږ مو نه و قماندان صاحب د دې حساب له هغوی سره نه کوو هلته وګوره قماندان صاحب دوی زموږ عسکران ول درته مې وویل هېڅوک باید چېرته لاړ نه شي کومو کسانو چې دا کار کړی هغوی پرېږدي چې د هغه غرونو کې چکر ووهي خوشبیکه بارانه زه باید ملک ته لاړه شم پس چې پوهېږم هغوی ته یې وایم ته څه وایې زیلان دا څه ټوکي دي که زنابی ته به اوس مړه شوې وي دومره مصیبت بس نه دی د سردار پر ځای بل کس ملک ته راوستی هغوی ته باید خبر ورکړم غواړې له سردار سره خبرې وکړې همدا اوس ته رښتیا وایې بارانه یا که ما سره چل کوې راځه له ما سره لاړه شه ته اوس باید په ما باور وکړې که دا خبره دې دروغ وي زه دې هېڅکله نه بخم له سردار سره خبرې وکړه د هغه غږ به د وروستي ځل لپاره واورې د ډاکټر پل مو پیدا که د کوم ځای پاته مو چې راکړې وه هغلته یو سمه ده د خبر په تمه مو یم که زما نوم په رښتیا ډلګی مشر جلیل وي د دې کار قاصه حتما نه اخلم طارقه زما زمریه مخکې له دې نه چې ستا وینه وچه شي ستا قاتلان مرداره به ډلګی مشره ځواب راکړه ته څوک یې ها څوک یم ها څوک یم یو ځل فکر وکړه چې زه څوک یم که زه درته ووایم چې زه ستا پخوانی د سر مصیبت واحد یم ګوره ډلګی مشره ما تل ویلي چې کارونه دې سم کوه ګرانه ډلګی مشره ولې دې د خپل عسکرو نه سمه ساتنه ونه کړه هغوی دې ولې یوازې کورونو ته ولېږل واحده ته څنګه داسې کار کولی شي ته د دې هېواد د خلکو په خوړو سره نه یې لوی شوی رسیله دا د بې خبرې دې اوس پرېږده ډلګی مشره ښه غواک شو رزیله واحده په خپل شراب قسم خورم چې ته هر ځای کې د هرې تیږې لاندې هر سوري کې لټوم نه دې پرېږدم په دې ښه پوه شه چې زه دې پیدا کوم واحده هر چېرته چې لاړ شي وژنم دې بې شرفه هر چېرته هر چېرته چې لاړ شي وژنم دې هر چېرته جالیله ودرېږه تا ته وایم زه ستا عسکر نه یم ان زه بیخي عسکر نه یم ما ته امر نشي کولی قمندان صاحب زه دلته بیخي نه یم خپل حق مو راته وبښئ
له ظلم سره مبارزې ته ځم یا به د خپلو ملګرو غوندې پاک ووژل شم یا به د خپلو ملګرو قاتلان مردار کړم لاړم خدا پامان. هی د هغه مخه ونیسئ. تا تر اوسه هغه لیونی نه دی پېژندلی قومندان صاحب. اوس د هغه مخه څوک نیولی شي؟ کبچه مار غوندې دی. څه خبر ده ګیره؟ هغه ډلګی مشر لیونی شوی. هغه سره مخامخېدل هېڅ ښه نه دي. هغه مې هېڅکله داسې غوسه نه دی لیدلی. که ستا پر ځای وه یو ځای کې تلم ځان مې پټاوه. مخې ته یې څوک نشي درېدی. ته خپل کار کوه ګیره. هغه تعقیب که بسنه کوي. ګورم چې لیونی ډلګی مشر څه کوي. څنګه مې چې فکر کړی و د کرکې او غچ اخیستلو حرص هغه په دام کې غورځوي، په مصیبت کې اخته کوي. څه رضا ملګریا پاسېږه ملګریا پاسېږه. دا کار چا وکړه؟ رضا پاسېږه. لا اله دغه خامار ځواب راکړه. دغه خاماره ستا هغه ګاوري دوام ورکړه. رضا مړ شو. د مړ کېدلو له امله لیلا ده. بیا یې ووایه پوه نه شوم. لیلا وژلی دی. لیلا دلته په ټولو برید کړی. ټولو وژلي دي. مړې پراته دي. داسې څنګه کېدلی شي؟ ما خو ویشتلې ده. په دې معنا چې ژغورل شوې ده، هغه نه ده مرداره شوې. تاسو باید د جلیل نومي لیوني کار زر خلاص کړئ. کم ته لاړ شئ. جلیل هلته درځي. د لیلا کار زه خلاصوم. دا جلیل او سردار قومندان مونږ ته مصیبت ګرځېدلي. نور نو مصیبت نشي ګرځېدلی. جلیل خپل اجل پسې منډې وهي. سردار هم مړ شوی دی. نور نو مصیبت نشي ګرځېدلی. راځئ مخکې شئ. خدایا ته شفا ورکوونکی، دردونو ته ته درمان ورکوونکی خدایا.